ننګرهار کې ورځ تر بلې ګرمي زیاتیږي چې ورسره د وطني کولر پکیو پلور په ډېرېدو دی. ننګرهار چې د هېواد له تودو ولایتونو له ډلې دی، د ګرمۍ په زیاتېدو سره دغه ولایت په لسګونو کارخونو کې وطني کولر پکي جوړیږي. جلال آباد ښار کې د وطني کولر پکیو کارخونې مسؤل عثمان نوراني وایي د کولر پکیو صنعت پراختیا موندلې، بازار یې ډېر او د بهرنیو هغو پرتله د وطني پکیو نرخونه کم او کیفیت یې هم ښه دی. کوشش زموږ دا وي چې ښه شی جوړ کړو، په حساب سره تولیدات ښه وکړو، خلک راته نور هم راجذب شي، راشي راته. د کولر پکیو کاروباریان له حکومته غواړي که پر خامو موادو مالیه کمه کړي نو د وطن تولیداتو بیه به ورسره ارزانه او هر څوک به یې واخلي. بل پلو د وطني کولر پکیو کارخونو کې پر کار بوخت کاریګر حبیب الله او صداقت وایي خوشحاله دي چې د کار زمینه ورته برابره شوې. وایي ګرمۍ کې کار ښه کیږي او له خلکو غواړي چې د خپل وطن تولیداتو کارولو ته مخه کړي. هیوادوالو نه مې دغه امید دی چې خپل د وطن تولید دې وکاروي، د خارجي کولرونه د خپل وطن کولر چې دی د کیفیت هم ښه دی، جنس هم ښه دی او یخوالی هم ډېر دی پکې. د هیوادوالو نه غوښتنه دا ده ځکه چې د خپل وطن تولیدات وکاروي او خپل وطن تولیدات د خپل وطن ته ترقي او پرمختګ ورکړي، ځکه چې د خارجي شیان شته خو بیا هم خپل وطن تولید خپل وطن دی، خپل لاس تولید خپل لاس تولید دی. دغه راز د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی قائد عرب د وطني کولر پکیو اخیستو ته راغلی. وایي ځکه وطني کولر پکي اخلي چې لګښت یې کم او کیفیت یې ښه دی. هموطنوالو سپورټ کو ځکه تولید چې د وطن تولید چې د موږ سپورټ نه کو نور څوک سپورټ کولی نه شي، په همدې خاطر موږ دا غوره کوو چې دا ښه ده. ننګرهار کې د ګرمۍ په تودېدو سره د کولر پکیو هټۍ ډېرې شوي چې لسګونه کسان ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده.